الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويروا نبي عليه الصلاة والسلام دا کافران د هغه ورځې نه چې راپورته وکړو موږ د هر امت نه یو شاهد چې د خلکو په ایمان او په کفر شاهدي ورکړي چې هغه انبیا علیهم السلام دي. ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا به په هغه وخت کې اجازه نه ورکول کیږي کافرانو ته د عذر بیانولو چې عذرونه بیان کړي ولا هم یستعتبون او نه به د دوی نه طلب د استرضا وشي چې اوس توبه وباسئ موږ به یې قبوله کړو. نه عذر خواهی بیانوی شي نه دا اجازه ورکول کېږي نه د آینده دپاره توبه قبلیږي موقع ورکول کېږي چې ښه خو توبه وباسي توبه به هم قبوله شي. واذا رأى الذین ظلموا العذاب کله چې وویني هغه کسان چې ظلم یې کړی شرک یې کړی ده په خپلو ځانو باندې ظلم کړی عذاب وویني فلا یخفف عنهم بیا به نسپ کېږي د دوی نه د عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي د عذر دپاره یا د توبې ایستلو دپاره. واذا رأى الذین اشرکوا شرکاءهم کله چې وویني هغه کسان چې شریک یې غوره کړی و د الله تعالی سره خپل شریکان وویني بوتان وي که غیر د بوتانو وي قالوا ویایې به ربنا هؤلاء شرکاؤنا ای ربه د موږ دغه د موږ شرکا دي الذین کنا ندعو من دونک هغه شریکان چې هغه و موږ چې عبادت کوو بغیر د تانه دی شریکان وروښیي چې دا د موږ شریکان دي هغه څه وکړي شریکان فالقوا الیهم القوله هغه وغورځي دغه بوتان دوی ته خبره انکم لکاذبون چې تاسې دروغجن یې. وایي معبودان دوه قسمه دي د کفارو بعضې خو انسانان په خدای نیولي دي لکه عزیر علیه السلام یا عیسی علیه السلام یا ملایکې نیولي دي دا خو ذوی العقول دي د خبرو والا دي هغه خو خود وایي چې دروغ وایي. خو دا جمادات چې دوی په خدای نیولي دي چې بوتان دي دوی چې وایي چې دغه د موږ شریکان دي هغه بوت ته به خدای پاک قوت خبرو ورکړي او ورته دروغ وایي د ما عبادت مو نه ده کړې دا مو د نفس د شیطان کړی ده موږ د خبرو نه م درته ویلي دي نه د تاسې په عبادت باندې خبر و. والقوا الى الله یومئذ السلامه وبغورځئ دغه مشرکان الله ته په دغه ورځ باندې صلح څه معنی دلته به اقرار په خپلو جرمو ذاتي بیا وکړي وغضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک به شي د دوی نه هغه څه چې هغوی دروغ جوړول په الله تعالی پورې تړل خو په دغه وخت کې دا وخت جوړې نه ده چې الله یې جوړه قبوله کړي صلح یې ورسره وکړي. الذین کفروا هغه کسان چې په خپله هم کافران شوي دي وصدوا عن سبیل الله او نور خلک هم اړوي د خدای د لارې نه زدناهم عذابا فوق العذاب ورزیات بکو دوی ته عذاب برسیره په بل عذاب باندې بما کانوا یفسدون په سبب د هغه څه چې دوی فساد کوه یو د خپل کفر سزا ده دا خو د عمل په لحاظ بل د سببیت په لحاظ د هغه بل چې مخکې مو ویلي ویحملون اوزارهم دو چنده سزا به دا دې لیډرانو ته وي. ویوم نبعث فی کل امة شهیدا علیهم من انفسهم یاد که هغه ورځ چې راپورته وکړو په هر امت کې شاهد په دی باندې د دی د ځانه وجئنا بک شهیدا او موږ به په تام راتګ وکړو چې شاهد علی هؤلاء په دغه خلکو باندې ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء موږ نازل کړی د په تا باندې کتاب قرآن عظیم شان چې واضح بیانونکی د هر شي د چې انسانان ورته محتاجي وهدن هدایت ته ورحمتا رحمت ته وبشرا زیری ده للمسلمین لپاره د مسلمانانو. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. بېشکه الله حکم کوي په عدل سره او په احسان سره په نیکی کولو سره او په ورکړه سره خپلو قریبانو ته او الله منع کوي د بې حیاو کارونه د نارواو کارونه او د ظلم نه او یعظکم تاسو ته نصیحت کوي په دې خبره لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسو پند تر واخلئ. وایي دا آیات داسې جامع آیات ده که قرآن عظیم شان نور خدای پاک نه وای نازل دغه یو آیات نازل وای خو چې چا عمل په کړی وای د انسانانو د دنیا او د آخرت کامیابي دپاره بس. اول الله امر کړی په عدل انصاف د الله سره انصاف کا
د الله د کتاب سره انصاف کا، د الله د رسول سره انصاف کا، د الله د مخلوق سره انصاف کا. که خالق ته که مخلوق ته ټولو ته ورغلی. د الله سره انصاف دا ده چې ته عبادت صرف یو الله ته وکړي، شریک ورسره ونه نیسې. که شریک دې ونیو دا ظلم ده، ځکه ظلم وضع شی په غیر محله ته ویل کېږي. د عبادت لایق څوک ده؟ الله ده. ته چې بل ته عبادت کوي ظلم دی وکړه. د الله تعالی سره انصاف د یو الله به عبادت کوي چې دا تر اوسه څومره دلایل ذکر شو، خو منعم دی ده، خالق دی ده، رازق دی ده، لایق د عبادت صرف یو دی ده. که بل چاته ته سجده کوي دا ظلم ده، عدل نه ده. دغسې د الله تعالی د دین سره انصاف چې دا ټول دین د خدای د موږ دپاره رحمت ده، ته په هغه باندې عمل وکړې، د بېعملۍ نه ځان وساتې. د الله د مخلوق سره احسان انصاف چې بل بنده ته به هغه څه خوښوې چې کوم د ځان دپاره خوښوې. د ځان دپاره عزت غواړې، د ځان دپاره ترقي غواړې، د ځان دپاره په دیني امورو کې د خلکو نه نصرت و معاونت غواړې، د ځان دپاره د چا سره د چې معامله راشي عدل غواړې چې د ما سره باید د عدل معامله وشي، انصاف وشي، نو د بل دپاره به هم دغه غواړې. خپل ځان ته عزت غواړې، د بل ولې بې عزتي کوې؟ د خپل ځان دپاره قدرت او دنیا غواړې، د بل باندې د ولې حسد کېږي، بیا مخالفت کوې؟ ته چې د دین کار کوې، د خلکو نه معاونت غواړې، چې بل د دین کار شروع کړو، بیا ولې په تا باندې بوج راشي چې دغه راغی په څنګ کې مدرسه را جوړه کړه، دا هم راغی په څنګ کې جومات جوړوي. خو د دین په کار کې ته د خلکو نه معاونت غواړې، ته هم د ده سره معاون واقع شه. بیا په مخلوق کې قریبان غټ مقام لري. یو احسان د عام مخلوق سره، امر د په عدل او په احسان چې نیکي به ورسره کې. عدل خو انصاف شو، احسان مزید تر هغه نه چې احسان به ورسره کې، نیکي به ورسره کې. بیا به خاص کر قریبان چې د وسیله رحمي حق لري، هغو سره خو به لیا ډېر تعاون کوي. نو د الله سره، د الله د مخلوق سره، په الله د مخلوق کې دننه بیا خپلو قریبانو سره دغه جانب د مامور به ذکر کړه. حقوق الله، حقوق العباد راغله. بل طرف ته الله تاسې منې کوي د بې حیا کارونه، لکه د زنا، لواطت او دغه بدعملۍ چې دي، او د هر ګناه منکر، که سود ده، که غلا ده، که قتل ده، که څومره شاید د ټولو ته ورغلی، والبغي او خصوصا د ظلم کوله نه، چې د دغه نه سړی ځان وساتي چې ګناه ونه کړي او په مخلوق د خدای پاک باندې ظلم ونه کړي، او د الله سره په انصاف، د الله د مخلوق سره په انصاف او په احسان وچلېږي، نو خو ټول دین ته وایي ورغی اجمالا. یعظکم، الله تاسو ته نصیحت کوي، لعلکم تذکرون، شاید چې پند تر واخلئ. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، او تاسو وفا کوئ په عهد الله تعالی چې کله په خپلو منځو کې عهد سره وکئ، نو عهد باندې بیا وفا کوئ. ولا تنقضوا الایمان، مه ماتوئ قسمونه، عهدونه خپل، بعد توکیدها، وروسته د محکموالي نه. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، چې یو ارمه الله په ځان باندې کافل شاهد ګرځولی، ضامن مو ګرځولی ده، د الله نوم مو اخیستی، د وعده مو کړې ده په قسم، بیا نو هغه قسم بیرته مه ماتوئ. ان الله یعلم ما تفعلون، الله ته بېشکه معلوم دي هغه کارونه چې تاسې کوئ. ولا تکونو، مه کېږئ په عهد ماتولو کې داسې کلتي لکه هغه ښځه نقضت غزلها من بعد قوة، چې اومول دا سنې چې یو وارې اوب دې تار بیا چې بیرته سپخول کوي، دغه ته اومول ویل کېږي، چې دوی بیرته ماتوي اوموي سنې خپل من بعد قوة، پس د محکموالي نه انکاسن ټوټې ټوټې. عربو کې یوه ښځه وه ساده، مشهوره په ساده توب باندې وه، ویل جونه بې راوغوښتې اشر به یې وکړو، وړی به یې ورکړي چې د دغو نه څرخی ووب د سنۍ راته جوړه کړي. تر نیمې ورځې به لګیا وه، دا ټول ورسره په کومک کې سنۍ به یې جوړولې. هغه ویښتان چې سنۍ تر جوړیږي اول روغ روغ وي، نو سنۍ ښې تر جوړیږي، بیا به د نیمې ورځې نه بعد بیرته څرخي راواخیسته، سپخول به وو، خو اکثره به نه سپخېده، زور به یې ورسره وکړه، سره وبېش کول، نو ویښته چې په منځ نیم شي، بل وارې بیا هغسې سنۍ نه تر جوړیږي. د کفارو د جاهلیت په دور کې
خو د بدۍ زندګي ډېرې وې، د لوټمارۍ زندګي ډېرې وې، غلاوې ډېرې وې. یو سړی به چې ناولده ځای ته لاړ، خبر وشو چې پلانکی مثلا ملک ده، ورغی د هغه سره بې عهد وکړو، قسم به سره وکړو چې زه به د تا معاونت کوم، خدمت به دې کوم، دا به دې کوم، خو ته به په ما باندې ملا تړې چې څوک په ما باندې ظلم ونه کړي. یو څه وخته پورې چې دا کلي کې بې وخت تېروه چې تر څو به اشنا کېدو، د دغ سره به یې دغه ښه تعلق قسم به سره کړی و، معاهده به وه. خو چې بیا به وروسته ورته معلوم شو چې نه د کلي اصلي ملک وا پلانکی ده، او هغه او دغه ملک به مثلا سره دښمنانو په خپل منځ کې، بیرته به ورغله بیا به د هغه سره معاهده وکړه چې دا معاهده چې کوي خو د زورور سره یې وکړه. اوس چې یو وار یو سړی د دغه سره معاهده وکړي، بیا یې ماته کې د هغه سره آینده دپاره اعتبار پاتې کېږي که ختمیږي؟ خو اعتبار ختمیږي. لکه هغه ویښتانو کې چې قابلیت دوه وریځ په سنیو جوړولو ورک شي، د دغه انسان آینده کې د انسانانو په ذهن کې دغسې شي چې څوک بیا په خبر باندې اعتبار نه کوي. نو الله وی چې قسم مو کړی بیرته یې مه ماتوئ، مه کېږئ لکه هغه ساده ښځه نقضت غزلها چې هغه به وریشل خپل تارونه خپل سنی خپل بعد قوت پس د محکموالي نه انکاسن ټوټې ټوټې تتخذون ایمانکم چې تاسې نیسئ قسمونه خپل یو د بل سره چې کوئ دخلا بینکم سبب د خیانت د پلمې او د ټګۍ په مابین خپل کې. د څه وجې نه یې ماتوئ؟ ان تکون امة هي اربع من امة چې تاسې پیدا کړئ یوه ډله چې هغه زوروره وي، زیاته وي د قوت په لحاظ باندې تر هغه مخکنۍ ډلې. انما یبلوکم الله به، بېشکه الله تاسې ازموي په دغه وفاداري باندې. ولا یبینن لکم اليوم القیامت، او الله به خامخا بیان کړي د تاسې دپاره په ورځ د قیامت ما کنتم به تختلفون، هغه څه چې تاسې اختلاف کې کوئ. ولو شاء الله، که الله اراده کړې وای د تاسې د ټولو د هدایت، لجعلکم امة واحدة، الله به ګرځولې وای تاسې ټول یو امت. ولکن یضل من یشاء، لیکن الله ګمراه کوي هغه څوک چې ورته خوښی شي، ویهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې خوښی شي. ولا تسألون عما کنتم تعملون، خامخا به د تاسې نه پوښتنه وکړی شي د هغه کارو چې تاسې یې کوئ په دنیا کې. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، منیسئ تاسې قسمونه خپل وعدې خپلې مابین خپل کې د فریب او د دوکې شی مه ګرځوئ. فتزل قدم بعد ثبوتها، بیا به مو وښویږي قدمونه د تاسې د سمې لارې نه پس د ثبوت نه، چې عهد مو وکړو د اسلام په لار روان شئ، که د عهد مو ماتوله که د اسلام د چوکاټ نه وځئ. وتذوق السوء، او وبڅکئ تاسې بده سزا بما صددتم عن سبیل الله، په سبب د هغه څه چې تاسې منې کول خلک د خدای د لارې نه. ولکم عذاب عظیم، شته د تاسې دپاره عذاب لوی، چې څوک د وعدې د مخالفت کوي دغه ته مختلف قسم عذابونه دي. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، ما اخلی تاسې د الله تعالی په عهد باندې یو څه روپۍ کمې چې قسم کوي په دروغو باندې رشوتونه اخلی. انما عند الله هو خیر، بېشکه هغه څه چې د الله تعالی سره دی هغه خیر د لکم د تاسې دپاره. ان کنتم تعلمون، که تاسې علم لرئ. ولې دنیا مه غوره کوئ چې د دنیا د وجې نه قسم په ځان اړئ، عهد ماتوئ، بې وفایي کوئ، ځکه خو دنیا به وګټې، ثمن قلیل به واخلې. خو چې هر څومره دنیا یې ما عندکم ینفد، هغه مال چې د تاسې سره ده په دنیا کې دا پاتې کېږي، دا پاتې کېږي. وما عند الله باق، او هغه خزانې چې د الله سره دي هغه تل پاتې دي. نو هغه د جنت نعمتونه ما د لاس نه باسه چې هغه تل پاتې نعمتونه دي. ولنجزین الذین صبروا، خامخا به موږ بدله ورکو هغه خلکو ته چې صبر کوي، اجرهم اجر د دې باحسن ما کانوا یعملون، په ښه هغه عمل باندې چې دی کوي. من عمل صالحا، څوک چې وکړي نیک کار، من ذکر نارینه وي او انثی که ښځه وي، خو به شرط یې وهو مؤمنون، چې وي مسلمان. ځکه چې ایمان چې نه وي نیک عمل ته اعتبار نشته. چې یو وارې ایمان وي بیا نیک عمل کوي، نرې که ښځې کوي، فلنحیینه حیاتا طیبه، الله تعالی وی موږ به ژوندون ورکو ده ته ژوند پاکیزه. ولنجزینهم اجرهم، او بدله به ورکو دوی ته اجر د دوی باحسن ما کانوا یعملون، په ښه هغه نیکو کارو چې دوی کول په دنیا کې. څوک چې عمل صالح کوي د ایمان خاوند دي، فلنحینه حیاتا طیبه، موږ به دغه انسان ته حیات طیبه ورکو. حیات طیبه معنا دا ده چې مخکې موږ تاسو ویلې چې کوم انسان باندې چې خدای نعمتونه کوي، دا نعمتونه
د دنیا د راحت ذریعه ده. نو مسلمان د پاره چې شاکر وي د خدای پاک نعمت کوي، نعمتونه الله ورکوي، د شکر ادا کوي، دایم حیات طیبه ده. په مسکین باندې، په مصیبت زده باندې چې مصیبتونه راځي، هغه ته خدای پاک حیات طیبه ورکوي، د سکون او د آرام زندگی ورکوي، په هغه تکلیف باندې ناراضه نه وي. او د آخرت ثواب خو هسې د دواړو اجر عظیم ده. فاذا قرأت القرآن، کله چې تا اراده د ویلو د قرآن عظیم شان وکړه، فاستعذ بالله، پناه وغواړه ته د الله تعالی نه، من الشیطان الرجیم، د شیطان رټل شوي نه. قرآن عظیم شان د خدای متعال هغه عظیم کتاب ده چې څوک په هغه پورې منګولې ولګوي الله ته رسوي. د ده علم حاصلول، د ده تلاوت کول عظیم عبادت ده. شیطان دغه ته سړی نه ورپرېږدي. اول سستیا که بیا لګیا شي، تلیوار که بیا آرام کوي، بیا ریا په یو نه په یو څه یې لګیا کوي. نو الله یې علاج کوي چې د دغه شیطان د ریا او د دغو نه چې ځان خلاصوي، اعوذ بالله ووایه. مخکې موږ او تاسې په سر کې ویلي وو، شیطان موږ ویني، موږ یې نه وینو. دی همیش موږ ته په کمین کې ده، موږ تر خبر نه یو. دی موږ ته تدبیرونه جوړوي، موږ ته معلومات نه وي. نو داسې ذات ته پناه یوسه چې هغه د شیطان په هر څه خبر ده، شیطان په هغه نه ده خبر چې هغه الله تعالی ده. نو چې اراده مو د قرآن عظیم شان دی ویلو وکړه، اول اعوذ بالله ویایي. دغه حکم چې اعوذ بالله وویایي دا واجب ده که مستحب؟ بعضې اهل ظواهر خو واجب بولي. د عام علماو رایه ده دا ویل د اعوذ بالله د قرآن عظیم شان نه مخکې مستحب عمل ده. په لمانځه کې چې سړی په لمانځه ودرېږي، بیا په دغه کې د موږ مذهب دا ده چې په اول رکعت کې د قرائت نه مخکې اعوذ بالله به هم ویایي، بسم الله به هم ویایي. په دا نورو رکعتو کې که 2 رکعتې لمونځ وي، که 3 رکعتې لمونځ وي، که 4 رکعتې لمونځ وي، د الحمدلله نه مخکې بسم الله شته، اعوذ بالله بیا نشته. ځکه داسې یو روایت راغلی ده چې نبي علیه السلام به په اول رکعت کې اعوذ بالله ویلې، بیا دووري عود نه کوه. انه بشک شان دا د لیس له نشته د شیطان لره سلطان هیڅ قدرت علی الذین آمنوا، په هغه خلکو چې ایمان راوړی و علی ربهم یتوکلون، خاص په خپل رب توکل کوي. چې اعوذ بالله ویایي نو خو په الله د توکل ده، په دغه باندې بیا د شیطان هیڅ وسم نه رسېږي. انما سلطانه، بېشکه تسلط شیطان علی الذین، په هغه خلکو د یتولونه څوک چې د شیطان سره دوستي کوي، والذین، او په هغه خلکو باندې د هم به مشرکون، چې دوی په دغه الله تعالی سره شریک بل مخلوق ګرځي، مشرکین وي. د شیطان بس په دغه مشرکینو، په ګناهګارو چې څوک د شیطان مني، په هغه واس خبر ده، هغه کې پړی اچولی چې څه یې پکوي هغه پکوي. قرآن عظیم شان په احکامو کې بدلون دغه ته نسخه ویلی کېږي. دا نسخه د مصلحت په بنیاد باندې وي. د موږ اهل سنت و جماعت اتفاقي فیصله دا ده چې نسخه په ټولو ادیانو کې راغلی، په دغه دین کې هم راغلی، جایز هم ده، نفس ممکن و جایز نه بلکې واقع هم ده. یهود دغه نه انکار کوي چې نسخه بدا ده، بدا ظهور د شی، لکه مخکې خدای پاک نو خبر چې په دغه کې به بیا دا تاوان نو بیرته خبر شي، نو هغه حکم منسوخ کړي. موږ یې نه، د دغه مثال داسې ده لکه یو ښه حکیم ته، طبیب ته، ډاکټر ته سړی ورشي، هغه چې د نبض وګوري، نو دغه انسان د مزاج موافق دوایي ورکي، خو بیا ورته چې 6 شپې بعد یا 8 شپې بعد بیا راشه. هلته چې بیا راشي، بیا هغه نسخه کې اکثره اجزا ورته بدل کړي، نوي شیان، څه زاړه وي څه نوي وي. دا خلک د دغه ډاکټر دغه کار هوښیارتوب بولي چې ډېر عجب ښه ډاکټر ده، په یو ورپنډه سړي ته نه کوي، د دوایي د مزاج موافق به دی. نو الله تعالی خو احکم الحاکمین ذات ده. که ډاکټر وایي د اوله نه دا ورته ووایم چې ګوره راشه دغه د جمعې دوایي در کوم، بیا چې راشي بیا به نسخه در بدلوم بله در کوم، بیا چې راشي درېیمه نسخه به بیا بدلوم بله در کوم، او مریض په تشویش کې واقع کېږي چې ښه اوس ګټوره به د اول دوایي، د دومه به وي، درېیمه به وي، ولې ماته چې هغه کومه ګټوره ده هغه نه راتلې کي، هغه بله به خدا څنګه وي. نو الله حکیم ذات د مخکې نه دغه اعلان نه کوي چې دا حکم زه بیرته بیا منسوخ کوم. خلکو ته په خیال کې دی چې دا د ټول عمر دپاره حکم ده، خو د ده انسانانو مصلحت په دغه کې وي تر هغه وخته چې مصلحت بدل شي، حکم بدل کړي. لکه اولو موږ او تاسې سورت بقره کې هم دا خبره کړې وه چې د آدم علیه السلام په اولاده کې دا نکاحوې چې سره کېدې صرف د 2 کالو فرق په یوه کال چې کوم ورور خور پیدا شوي دي، دغه به نکاح د هغه بل کال د ورور د خور سره کوله.
خو دغه کې مصلحت او حکمت نور خلق نه وو، تربرونه نه وو، لرې خلق نه وو چې نکاح د نورو خلکو سره وکړي. کله چې نسل ډیر شو، ورونه شو، ورېرونه شو، ترونه شو، تره زمن شو، ماماګانو، خورینو سلسلې ډېرې شوې، هغه ضرورت نور منقطع شو. بیا حکم راغی چې د خپلو محارمو سره به نکاح نه کړي، د نورو سره به نکاح کړي. دا خو د پخوا نه هغه دا سلسله را روانه ده. په دغه دین کې نبي علیه صلات وسلام 14 میاشتې کم زیات د قبلې خبره هم کړې وه چې طرف د بیت المقدس ته لمونځ وکړو. بیا حکم بدل شو. نو کفارو به دا اعتراض کو، دا ځای د دغه کافرانو د دفع دپاره ده. دا څنګه دین د العیاذ بالله پسخن به بالا چې نبی علیه السلام نو مبارک به واخست چې بیګا یو خبر کوي خپلو اتباعو ته سهار بیا بله کوي. نو دا خو معلومه ده العیاذ بالله چې ځان یې جوړوي. خو انسان د فکر بدلیږي را بدلیږي. الله تعالی وی چې نه، دا نبی علیه السلام د ځانه نه کوي، زه دا حکم بدلوم، خو هغه په مصلحت باندې بنا ده. په داسې نه چې ناپوهي ده چې موږ په قانون کې ترمیم وکړو، اول خطا شوي دا ماده مو جوړه کړې، نه هغه نه ده. وإذا بدلنا آیة مکان آیة، کله چې موږ بدلوو یو آیات په ځای د بل آیات. والله اعلم بما ينزلو، الله ښه عالم د په هغه څه چې نازلوي او منسوخ چې نازلوم، الله په علم په لري، په ناسخ هم. قالو د مشرکین وی کفار وی انما انت مفتر، بېشکه ته د ځانه جوړونکی دروغ تړونکی په الله تعالی باندې. بل اکثرهم، بلکې اکثر د دې لا علمون، علم نه لري چې په دغه حکمت نسخ باندې پوه شي چې په دغه کې خو د الله تعالی خپل حکمتونه دي. قل ته ورته وایه دغه کافرانو ته چې نه، زه د ځانه نه جوړوم، نزله روح القدس، دغه قرآن نازل کړی د روح پاک چې جبرائیل علیه السلام د من ربک له جانب د رب د تانه بالحق، په حق سره. لیثبت الذین آمنو، د دې دپاره چې ثابت کړي په حقانیت د قرآن باندې هغه کسان چې مؤمنان دي. چې څوک آیات واوري، د رسول خبره واوري، چې چا ایمان وي نو دستي لبیک ویي، قیل و قال نه کوي چې ولې بدل کړو، تر اوسه هغه حکم اوس دا حکم ده. وهدن هدایت ته وبشرا، زیری ده للمسلمین، لپاره د مسلمانانو. ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون الیه اعجمی وهذا لسان عربی مبین. په مکه معظمه کې څه غلامان وو، د پخوانیو خلکو نه نیول شوي وو. هغه غلامان کې نصرانیت وو. نبی علیه السلام به ورتلو، معلومات به د دین تر کوو، د پخوانیو وختو کې قصې به تر معلومولې. چې کله نبی علیه السلام نبی شو، قرآن خدای پاک ورته نازل کو، خلکو ته به بیانوه، دا مشرکینو به ویلې چې دغه قرآن دی هغه غلامانو نه زده کړی، چې هغه دی به ورسره کېناستو د جبر په نامه باندې، د یعیش په نامه باندې مختلف غلامان، دا خو یې د هغو نه زده کړی. الله تعالی وی دومره بې عقلان دي چې هغه څوک دی یادوي چې د هغو نه زده کړی، هغه عجم د عربي زده نه ده، او قرآن عربي ده، په داسې عربي چې ټول عربي د مقابلې نه عاجز دي، چې عربي نشي جوړولی، نو عربي نصراني غلام چې عجب عبراني یا سوریانی ده، هغه به څنګه جوړ کړي. ولقد نعلم، په تحقیق سره موږ ته ښه معلوم دي دا خبره چې انهم دی یقولون وایي انما يعلمه بشر، چې بېشکه خبره دا ده چې نبی علیه السلام ته ښوونه کوي یو انسان، هغه غلام نه زده کوي، دا بیا خلکو ته بیانوي. الله وی لسان الذي يلحدون الیه، ژبه د هغه سړي چې دی نسبت د قرآن د ښوونې هغه ته کوي، عجمي، ژبه د هغو عجمي ده. وهذا لسان عربي مبین، دغه قرآن عظیم شان په ژبه عربي ښکاره او فصیحه باندې ده. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، بېشک هغه کسان چې ایمان نه راوړي د الله تعالی په آیاتو باندې او د الله د لوري نه بولي، لا يهديهم الله، نو دغه ته الله هدایت نه کوي د نجات لارې. ولهم عذاب علیم، د دې دپاره عذاب دردناک ده. دوی ویلې چې نبی علیه السلام ته چې ته دروغ د ځانه جوړوې، الله وی نه، نبی علیه السلام د ځانه دروغ نه جوړوي. انما یفتری الکذب، بېشکه خبره دا ده چې تړي دروغ الذین، هغه کسان لا یؤمنون بآیات الله، چې هغه ایمان نه لري د الله په آیاتو باندې. واولئک هم الکاذبون، او دغه خلق دروغجن دي. من کفر بالله من بعد ایمانه، څوک چې کافر شي په الله وروسته د ایمان راوړلو، جزا وروسته د جواب، فعليهم غضب، په دوی باندې غضب د من الله، د الله تعالی د طرف نه. ولهم عذاب عظیم، د دې دپاره لوی عذاب ده. اوس
که داسې پیښه شوه چې چا په زور کلمه د کفر در باندې وویلې په زړه کې د کفر نه و ایمان و دغه دپاره هم دغه سزا ده نو الله په مابین کې استثنا کوي څوک چې کافر شو په الله پس د ایمان نه الا من اکره مګر هم نه هغه څوک چې هغه مجبور کړی شو وقلبه مطمئن الایمان بالایمان او زړه مطمئن په ایمان و دغه سزا چې را روانه ده د یغو دپاره نه ده ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن هغه څوک چې هغه آرته کې په کفر سره سینه خپله یعنی په مینه قبول کې په دغه خلکو په علیهم غضبن په دې غضب د من الله د الله تعالی د لوري نه ولهم عذاب عظیم د دې دپاره عذاب درناک لوی ده په مکه معظمه کې په مسلمانانو باندې کفارو ډیر تکلیفونه تیرول د هغو په سلسله کې حضرت عمار رضی الله تعالی عنه هم و پلار حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه هم و مور حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها هم و په دغو په حضرت بلال حضرت صهیب په داسې غریبانو باندې ډیر ظلمونه کېده خو د حضرت عمار په خاندان ډیر سخت ظلمونه و اول چې شهیدان شوي دي په اسلام کې د ده مور و پلار دومره په وحشت باندې مور مبارکه ور شهیده کړه چې مخه یوه پښه یې په یوه اوښ پورې وتړله ابو جهل لعین بله پښه یې په بل اوښ پورې چې دا یوه پښه داسې لاړه شي بله داسې لاړه شي توره یې راواخیسته په د عورت کې داسې دوه ځایه کړه د لاندې د طرف نه پلار مبارک یې ور شهید کړه نو حضرت عمار یې ویني چې ته اوس نبی علیه السلام ته بد ویایې په هغه پسې تام دغسې کړو ده د خولې نه کفري الفاظ ویسته چا واورېده راغله پیغمبر علیه السلام ته ویل چې حضرت عمار خو کافر شو بیرته مرتد شو نبی علیه السلام مخکې نه د ده صفایي وکړه کله نه هغه نه مرتد کیږي د هغه ایمان د سر نه تر نوکه په ټول بدن کې ننوتلی ده یو وخت کې چې حضرت عمار را خلاص شو د کفارو نه راغی د ژړا په حال کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته او ورته شکایت کړي چې زه خو غرق شم ولې نیلت منک تاب سے مې څه بد الفاظ ویلې نبی علیه السلام ورته زړه دې څنګه و وایي زړه مې په هغه ایمان و د تا په رسالت کې مې هېڅ شک نشته د الله په وحدانیت کې مې هېڅ شک نشته وایي د ده د سترګو مبارکو نه اوښکې به یې پیغمبر علیه السلام ورپورته شو د ده سترګې مبارکې اوښکې ده ور وچې کړې او بیا یې ورته وویلې چې یا عمار ان عادو فعود که بل وارې بیا دغسې وینې تکلیف یې درکو ته بیا ماته کنځا وکړه په ما پسې وغږېږه ما درته اجازه ده ځکه الله اجازه آیتونه نازل کړه چې د مجبوریت نه خبره ځان ته ده د اختیار ځان ته ده الله سړی په اختیار باندې نیسي په مجبوریت حال کې نه نیسي خو مجبوریت اوس دوه قسمه ده کرها یو دا ده چې څوک درته وایي چې کافر شه کنې ویم دی لاس چپړاخه به دې ووایم لاس لښتې به دې ووایم یو دا ده چې درته وایي چې کافر شه کنې وژنم دی هغه اول کره غیر ملجئه بلل کیږي داسې نه چې هغه چاپلاخه درته پورته که ته دستي کلمه د کفر ویایې نه چې د مرګ خطر و یا د اندام د پرې کول خطر و چې لاس درنه پرې کوم کلمه پرېږده زموږ دین ته راواوړه یا د وژنم په دغه وخت کې چې هغه کره ملجئه وي تا ته روا ده چې ته په خوله کلمه د کفر ویایې خو چې په زړه کې شک و تردد در پیدا نه شي چې ملجئه نه وي هلته نه یخ کې فرق ده دغسې بیا نور احکام هم دي په احکامو کې کره چا په زور باندې یو شی در باندې خرڅ کړه سودا کیږي که نه او کیږي خو غایت ما فی الباب رضایت نشته اختیار خو شته وروسته چې د کره د تکلیف نه ووتې بیرته یې تا اختیار د هغه بیه ناپیزه کوې او که بیرته یې پسخه کوې الا ان تكون تجارتا عن تراض تراضي خو پکې شرط ده رضا نشته کني اختیار خو شته خو ځان د مرګ نه بچ کوې یا د ویلو نه بچ کوې په خپله خوښه هغه شی خرڅوې هغه شی خو قابل ده دیغه ذلک دا لوی اخروي عذاب د دغه خلکو دپاره چې په خوښه یې کفر غوره کړه چا نه و مجبوره کړی ده په خپله خوښه غوره کړه دغه سخت عذاب ځکه ده چې بانه مستحب الحیات الدنیا دغه خلکو ځان ته خوښ کو ژوند د دنیا علی الاخرت په آخرت باندې وان الله لا يهدي القوم الكافرين الله هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته موږ تاسې وطن ده الحمدلله اسلامي تاریخ لري د حضرت عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنه کې په وخت کې فتح شوی ده 1400 کاله تاریخ لري لیکن کوم خلک چې لاړه کمونیستي ته واوښته یا
د دهریت عقیدې ورسره پیدا شوې یا بله ډله پیدا شوه دا د خوندو د دنیا دپاره واوښته چا توره نه وه په سر په نیولې چې دین پرېږده لمونځ پرېږده پلانکی پرېږده که نه وژنم دی ډالرو ته روپیو ته دغه مینه نو الله وی د دغو دپاره سخت عذاب ده ولې په خپل اختیار د دنیا ژوند غوره کړو آخرت یې پرېښی اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دغه کافران هغه کسان دي چې مهر ویلی د الله تعالی د دوی په زړو باندې و سمعهم د دوی په غوږو باندې و ابصارهم د دوی په سترګو باندې و اولئک هم الغافلون دغه بدبختان غافله دي د الله تعالی د ګرفت نه چې د قیامت په ورځ باندې عذاب شته د هغه نه غافله دي لا جرم خامخا انهم فی الاخرة هم الخاسرون بشک دوی په آخرت کې لوی تاوانیان دي ثم ان ربک بیا بشک رب د تعالی الذین هاجروا هغه خلکو لره چې هجرت کړی من بعد ما فتنو پس له دینه چې دوی ته تکلیفونه ورکړی شوي وو ثم جاهدوا او بیا جهاد کړی و صبر کړی په تکلیفو د جهاد باندې ان ربک من بعدها بشک رب د تا وروسته له دغه هجرت او دغه جهاد او د صبر نه لغفور رحیم غفور او رحیم ذات که څه ګناهونه تر شوي هغه به د دغو په برکت ورته معاف کړي یوم یاد که هغه ورځ تأتی کلو نفس چې رابشي هر نفس تجادلو عن نفسها چې هغه به جګړه کوي ځواب ووایي د خپله طرف نه وتوفا کلو نفس او پوره پوره به ورکړی شي هر نفس ته ما عملت جزا د هغه عمل چې دی کړی ده وهم لا یظلمون په دوی به ظلم نه کیږي دلته راغله د هغه ورځې د عذاب نه خلک وویروه یاد کیه چې هر نفس به د خپله ځانه مجادله کوي د بل غم به نه وي ورسره د قیامت وای مختلف احوال دي رب کریم چې قیامت ته جهنم رانږدې کوي حشر میدان ته زر پړي زنجیران کې پراته په هر زنجیر پورې 80,000 ملائکې وي دا د مځکې په بیخ کې ده اوس خو جهنم هو طبقه مځکه دا مځکه خو بدلیږي نو جهنم به سر ته رایستل کیږي دا چې راکش کوي دغه ملایکې زر زنجیران په هر یو پورې 80,000 ملایکې دي وایي چې دومره اندازه نږدې شي د حشر میدان ته چې د 1000 کلو مسافه وي داسې یو هیبتناک غږ د دغه جهنم اهل محشر ته راورسیږي چې که نبي وي که ولی وي که عامي وي هر څوک داسې په پړ مخ په زنګنو باندې ولویږي هر څوک به د ډېره وامه نفسي نفسي نارې وایي حتی د ابراهیم علیه السلام نوم اخلي نبی علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام غوندې عزتمن پیغمبر اب هم د نفسي نفسي نارې وایي یو وارې داسې د هیبت حال په ټول اهل محشر را روان ده بیا وروسته ځان ته خبره ده چې د عزت د شفاعت وشي بیا به نبی علیه السلام د امتي امتي نارې هلته وایي یو وخت داسې د هیبت ته وایي چې هر څوک به د نفسي نارې وایي نو په هغه ورځ باندې به دغه کافرانو ته بیا سزا ورکول کېږي بیا به د سپارش څوک نه وي بیا الله تعالی د پوهې دپاره بیا یو مثال ذکر کوي وضرب الله مثلا قریة بیانوي الله تعالی مثل د یوه کلي کانت امنة چې دا کله ډېر په امن کې و چا لوټماري نه پکې کوله غلاوې نه پکې کوله مطمئنة د اوسایي و د آرام ځای و اهل ډېر په آرام و یأتیها رزقها چې راتلو دغه کلي ته رزق د دغه کلي رغدا پراخ من کل مکان د هر لوري نه فکفرت بانعم الله بیا هغه خلک کافران شو د الله په دغه نعمتونو ناشکري وکړه فاذاقها الله بیا الله تعالی وروڅکو دوی ته لباس الجوع هغه کالی د لوږې والخوف د ډار بما كانوا يصنعون په هغه څه چې دوی صنع کوله دا وایي یا د مخکنیو وختو د یو کلي بیان ده چې په یو کلي خدای ډېر رحم کړی و ام د رزق پراخي و ام د امن و د سکون و خو چې نبي ورغی د نبي نه ومنل بیا خدای پاک په دې قحطۍ مسلط کړي یا وایي دغه خلکو ته تنبیه ده چې په تاسې هم راځي او یا د دغه کلي نه وایي د اهل مکه و خلکو حال مراد ده دغه مکه امنهم من خوف و رحلة الشتاء والصيف په ژمي په اوړي قافلې به تلې او راتلې چا کار نه په درلود رزق د هر طرف نه پیدا کېدو که عراق ته ځې که شام ته ځې که یمن ته ځې د هر لوري نه بس میوې او خوراکي مواد ورته راتله او چا لوټماري هم نه پکوله خو چې کله پیغمبر علیه السلام مبعوث شو قرآن عظیم شان په نازل شو دا د امن
او د رزق نه مزید نعمت خدای پاک وکړه چې روحاني نعمت ته تر بدني نعمتونو ډیر فوق نعمت ده دوی ناشکري شروع کړه حتی تر دغه ځایه پورې چې پیغمبر علیه السلام هجرت ته مجبوره کړه کله چې پیغمبر علیه السلام هجرت ته لاړ بیا دوی په دغه دین کې دغسې ځنډ کوه ایمان یې نه راوړ نو الله تعالی ته پیغمبر علیه السلام لاس پورته کړ چې خدایه په دې قحطۍ مسله دې کې داسې قحطۍ په راغله چې بله ورځ هم ذکر شوه چې د مردارو سپیو غوښې یې وخوړې خله دا ویښتان به یې په وینو ککړ کړه د درندګانو هغه به بیا په اوبو کې واچول یشول به بیا به یې خوړه حتی تر دې پورې چې دومره تنګي په دې راغله چې بیا څه مشران راغله نبي علیه صلات وسلام ته چې نه نرانو به بد کړي و چې د تا سره جفا کړي ښځو خو نه دي کړي کنکیو خو نه دي کړي تا خو په دوی هم رزق ودروه ته خو خدای ته سوال وکړه چې دا موږ باندې بیرته دا تکلیف لري کې موږ بیا ایمان راوړو خو هغه باوجود بیا هم چې نبی علیه السلام دعا وکړه چې بارانونه شیان په شروع شو اکثر بیا په هغه ناشکري کې لګیا مخکې موږ پرون سبق کې مو ویلی یوه ورځ مو مخکې مو ویلی و کوم نعمت چې خدای پاک چاته ورکړي بیرته نه تر اخلي چې تر څو دې نعمت نه ناشکري نه شروع کړي ګورې دغه وایي نعمت و د امن و د رزق دې ناشکري شروع کړه خدای پاک لوږه په مسلط کړه خوف یې په مسلط کړه امدار شو وژل یې روا شوه او هم چې دا لوږه په مسلط شوه ولقد جاءهم رسول منهم په تحقیق سره راغلی و دوی ته رسولان له جنس د دی نه فکذبوه دوی تکذیب وکړه د دغه رسول فاخذهم العذاب بیا ونیوه دوی عذاب وهم ظالمون حال دا چې دوی ظالمانو فکلوا مما رزقکم الله خورئ ای انسانانو د هغه طعامونه چې الله تاسو ته په رزق درکړی حلالا طیبه حلال پاکیزه خو وشکرو نعمت الله شکر ادا کړئ د نعمت الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون که یې چې یوارې رښتیا د خدای عبادت کوئ رزق خوش نه ده نعمت شکر غواړي د عبادت خدای نعمت شکر کول دي انما حرم علیکم المیتة بشک الله حرام کړی دی په تاسو باندې مردار شوی شی چې په خپل مرګ مړ شي ودم او بيدونکي وینې در باندې حرام دي ولحم الخنزیر غوښه د خنزیر حرامه ده وما اهل لغیر الله به او هغه چې اواز شوی وي غیر د الله ته په هغه باندې د حلالولو په وخت کې د بوت نوم په اخیستی وي فمن اضطر څوک چې مجبور شي خو غیر باغن چې په بل چا هم ظلم کوونکی نه وي ولا عادن او نه د قدر د ضرورت تجاوز کوونکی که دغومره د دغه مردار شي وخوریم په ان الله غفور رحیم خدای پاک غفور او رحیم ذات ولا تقولوا مو ویې لما تصف السنتکم هغه څه لره چې بیانوي ژبې د تاسې الکذب دروغ څه مو ویې چې هذا حلال و هذا حرام دا حلال ده دا حرام چې خدای مردار کړی حرام کړی دی به ویل چې دا حلال ده چې الله حلال کړي و هغه به دی ویل چې دا حرام دي داسې مه کوئ لتفتروا علی الله الکذب چې وتړئ په خدای پاک پورې دروغ ان الذين يفترون على الله الكذب بشک هغه کسان چې تړي په خدای پاک پورې دروغ لا يفلحون د سره کامیابی نشي پیدا کولای او متاع قلیل یو څه وخت ګټه اخیستل شته په دنیا کې ولهم عذاب علیم د دې لپاره عذاب دردناک ده په آخرت کې وعلى الذين هادوا مخکې خلکو حرام خو معلوم شو او په هغه خلکو چې یهودیان دي حرام نه ما حرام کړي او ما قصصنا علیک من قبل هغه څه چې موږ قصه بیان کړې د تا ته پخوا چې مخکې موږ تاسو ویلي وو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وحرمنا عليهم شحومهما یو نقشای یا د بعض حیوانات واز دي هغه د دې د ګناه سزا وه په تاسو نه دي حرام په دې حرام کړي وو ا د ګناه سزا وه وما ظلمناهم موږ ظلم نه وکړی په دې باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون دی و چې په خپل ځانو یې ظلم کوه ثم ان ربک بیا بشک رب دتا ای نبی علیہ السلام للذین عملوا السوء هغه خلکو لره چې وکړي ګناه بجهالت په ناپوهي ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعد ذلك ورسته دغه عمل ناکاره نه واصلحوا او آینده کې اصلاح د عمل وکي ان ربک بشک رب دتا من بعدها ورسته دغه توبه یا دغه خطا کول نه غفور رحیم غفور او رحیم ذات کافر ته خو چې ناشکر د عذاب علیم د آخرت خو نیک عمل مسلمان ده خو کله ګناه تر وشي انسان ده دا یو جهالت ده
دغه ته بیا د توبې دروازه خلاصه ده چا څوک ګناه وکړي په ناپوهي خو چې توبه وباسي آینده کې اصلاح د عمل وکړي نو دا د رښتیا توبه ده او که په خوله ویایي توبه او هغه عمل نه پرېږدي دا پسخند ویل دي په الله تعالی د دغه لوی عذاب ده ان ابراهیم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام کان و امت ټولي ته جماعت ته ویل کیږي لکه دا موږ چې امتونه ذکر کوو د هر نبي اتباع امت پیشوا او مقتدا ته ویل کیږي امت جامع د مکارم الاخلاق چې چا کې ډیر نیک اخلاق وي دغه ته ویل کیږي امت عالم ته ویل کیږي امت موحد ته ویل کیږي وای په ابراهیم علیه السلام کې دا ټول موجود و عالم و موحد و د مکارم الاخلاق مجمع و ټول نیک اخلاق کې موجود و حتی دومره نیکی وي کې لکه یو غاټ جماعت چې کوي نو تعبیر په جماعت تر وشو ان ابراهیم کان امتن یو امت یو ډله و اساس او پیشوا دی یو ټولګي و قانتا لله فرمان منون کوي و الله لره حنیفا مائل و د باطل نه د حق په لوري باندې ولم یکن من المشرکین نو ول جملې د مشرکین نه دا خو څه نادره خبره نه ده چې د ټول عالم اخلاق خدای په یو انسان کې سره جمع کړي دا خو څه نادره خبر نه ده نبی علیه السلام ته چې څومره کمالات خدای پاک ورکړي دي عقل پورې حیران ده نو ابراهیم علیه السلام ته هم دومره ډېر ورکړي شاکرا لانعمه دا ابراهیم علیه السلام قدردان و شکر کوونکی و د خپل د نعمتو د خدای پاک اجتباه الله غوره کړی و ابراهیم علیه السلام په نبوت سره وهداه الله هدایت کړی و دته الی صراط مستقیم لارې برابرې ته واتیناه فی الدنیا حسنه او ورکړی و موږ ابراهیم علیه السلام ته په دنیا کې نیکه بدله مخکې موږ ویلي وو چې د نیک عمل بدله په دنیا کې هم وي خو لویه بدله په آخرت کې وي د مسلمان دپاره و انه فی الاخرة لمن الصالحین بېشکه دی په آخرت کې له جملې د صالحانو د هغه لویو درجو خاوندانو نه ده هلته جنت کې بیا په جنت کې د انبیاو درجې په انبیاو کې د رسولانو یغو کې د اولوالعزم مقام خدای پاک ته ورکړی ثم اوحینا الیک بیا چې ابراهیم علیه السلام ته خدای پاک دومره مجمع د اخلاقو ورکړې ده موحد و نو تا ته هم حکم کړی ان اتبع ملت ابراهیم چې ته متابعت کوه د ملت ابراهیم علیه السلام په توحید کې په دین کې حنیفا په داسې حال کې چې هغه مایل و د باطل نه حق ته تبه مایل وي د باطل نه حق ته وما کان من المشرکین نه وله جملې د مشرکینو نه د هفتې د ورځې ښکار چې منع و په چا منع و دلته آیات کې داسې راځي انما جعل السبت بېشکه خبره دا ده چې مقرر کړی شو تعظیم د ورځې د هفتې علی الذین په هغه خلکو باندې اختلافو پوهې چې دوی اختلاف کې کوه دې څه معنا ده وایي یهودو ته حضرت موسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام وویلې چې په جمعه کې یوه ورځ جمعه اووه ورځې ده یوه ورځ د خدای د عبادت لپاره منتخب کړئ چې خاص د خدای عبادت کې کوئ او هغه د جمعې ورځ منتخب کړئ چې دا ډېره ښه ورځ ده دوی ویل نه ګورئ هغه ښه ورځ نه غوښته نه موږ د هفتې ورځ منتخب کوو د عبادت لپاره ولې د هفتې ورځ چې د خالي ورځ ورته الله تعالی چې دنیا غټ امور پیدا کړي دي په شپږو ورځو کې د یکشنبې نه شروع شوې ده که نه د هفتې په ورځ الله دا غټ امور چې نه دي اوله نه پیدا کړي اوس خو پیدا کېږي خو هغه اول خلقت چې د اسمانو د مځکې او د غرو د دغو غټو مخلوقاتو و موږ هم هغه ورځ عبادت ته خالي کوو ګورې د نبي د قول مخالفت کوي خپل عقلي قیاس جوړوي نصارا چې عیسی علیه السلام راغی هغو نصاراو ته دا وویلې چې په جمعه کې یوه ورځ د خدای پاک د عبادت لپاره غوره کوي هغه د جمعې ورځ غوره کوي چې ډېره ښه ورځ ده دوی ویلې نه موږ به د یکشنبې ورځ داسې نه چې د موږ د اختر نه د یهودو اختر شاته وي دا معنی چې موږ بیا تر هغو نه ډېرې ګمراهي پکې وکړو دا نه لکه دغه خلک یو بل ته سره ګوري چې یو په زوی ته واده کوي او ډول راولي بل بیا سورنیم ورسره راولي ښه زیادت کوي تر هغه نه زیادت راولي چې موږ تر هغه نه زیادت وکړو حضرت پیغمبر علیه السلام چې خدای پاک مبعوث کو
هغه صحابه ته ویلې چې یوه ورځ د عبادت لپاره غوره کوي د جمعې ورځ ښه ورځ ده دوی لبیک ویلې دستي خپله رایه پرېښوه ځکه دغه امت خدای پاک خیر د ټولو امتو پیدا کړی ده نو الله تعالی وی د هفتې د ورځې تعظیم د ما د طرف نه و د ما د طرف نه و ابتداءً دا په یغه خلکو راغی چې دوی اختلاف وکړو جمعه یې نه کړه غوره د هفتې ورځ غوره کړه نو ما د هفتې په ورځ بیا دا حکم ورته وکړو چې بیا به د هفتې په ورځ ښکار نه کوئ مایان به نه نیسئ وان ربک بشک رب د تعالی یحکم حکم کوي بینهم ما بین د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت کې فيما كانوا فيه اختلافون په هغه شي کې چې دوی اختلاف کوه چې هغه ورځ د عبادت وه ادعو ترابوله ای نبی علیه السلام خلق الى سبیل ربک لیاره د رب خپل ته چې توحید او اسلام ده خو بالحکمت په محکمو خبرو د قرآن رابوله والموعظه الحسنه په پند نصیحت نیک په نیک درجه ډول باندې راغواړه وجادلهم او د دې سره مباحثه کوه خو بالتي په هغه طریقه هي احسن چې هغه ډېره ښه طریقه وي ان ربک بشک رب د تا هو اعلم ښه عالم دی بمن ضل عن سبیله په هغه چا چې ګمراه شوی د دې لارې د ده نه وهو اعلم بالمهتدین الله ښه عالم دی په هغه چا باندې چې لار موندونکي دي ته خلق رابوله د خدای دین ته په حکمت او په موعظه حسنه مباحثه هم په هغه ښه طریقه ورسره کوه دا د دعوت اصول دي څوک چې خلکو ته د دین طرف ته دعوت ورکوي نو یو به ښه دلایل ورته ویایي او بل به خوشکې پوچ و رد و پیغورونه نه ورکوي چې د هغه زړه رانرم شي دین طرف ته راواوړي خدای متعال دستور ته وګورو اول صرف د ایمان دعوت لمونځ او روژه او زکات او حج دا ټول فرض و بیا څه وخت تیر شو د عقیدې اصلاح راغله د یوه خدای په خدایي چې ومنله بیا د لمانځه حکم وکړه بیا چې د لمانځه سره خلک ښه عادت شو د ثوابونه خبر شو شوق پیدا شو چې د موږ ځان خو د الله ده په دغه الله راضي کېږي چې موږ د خپله سجده الله ته ولګوو دا سوچ پیدا شو چې د موږ مال خو هم د الله ده نو الله حکم د زکات وکړ نو خلکو باندې نه شو بوج صحابه وګورئ په ډېر مینه باندې کوه دا چې په دغو سره عادت شو وروسته بیا د خوړلو نه منې کړه روژه کې اوس یې نه مه خوره د ایتا دنیا د مه یې خوره هغه په دغه پوه شو چې الله په دغه راضي کېږي بیا وروسته حکم وکړه چې اوس حج ته ځه په لکونو روپۍ لګوه سوکه سوکه یې دا احکام نازل کړه ځکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وی چې ډیر احکام په هغه وخت کې نازل شوي چې زه نبی علیه السلام را واده کړی وم په مدینه منوره کې په اول وختو کې احکام نه و د قرآن عظیم شان اخرني صورتونه اکثر اول نازل شوي دي د قیامتو خبرې دي پکې او د افغاني امتو خبرې دي پکې ام المؤمنین یې که اوله نه داسې حکم راغلی وای چې دا ټول احکام هم تر غوښتل شوی وای چې 15 وخته به لمونځ هم کې روژه به هم نیسي زکات به هم ورکوي حج به هم کوي جهاد به هم کوي علم بم حاصله نپلی او پرځي اعمال بم کې او ورسره ټولې ګناوې پرېږدي چې د شراب سره د خلک عادت وو د زنا سره عادت وو د غلا سره عادت وو د سود سره عادت وو د ډېرو ګناو نو وای ډېر خلکو به بیا انکار کړی وو خو الله حکیم ذات سوکا سوکا ځکه نبی علیه السلام چې حضرت معاذ رضی الله عنه او ابو موسی اشعری رضی الله عنه یمن ته لېږل نو ورته د دعوت په دغه طریقه اول د ایمان دعوت ورکوي یو خدای د وحدانیت دعوت ورکوي که یو هغه قبول کو الله یې وپېژندو بیا د لمانځه دعوت ورکوي چې کله هغه قبول کو بیا د زکات دعوت ورکوي خو په هغه کې به بیا داسې کوي داسې نه چې په مال کې هغه ښه مال تر ټولوی چې ظلم یې د دې سره بیا خیرا درته وکړي د مظلوم خیرا ډېره زر قبلیږي دا یې وایي هلته هم اصول رعایت وکړه نو تاسې دعوت خلکو ته اول ایمان ته چې په ایمان پوه شي بیا په احکامو په فرضو پوه شي بیا وروسته په مصاحب فضایل وروسته ورته بیانوي د مستحباتو د دغو چې هغه عمده شی خو چې د کامیابۍ او د ناکامۍ شی دغه ورته زده شي او پیغور په شکل نه وي په نرمه لهجه باندې وي ښه ګزاره او په نیک اخلاقي په ویاړ تندي باندې وي چې د هغه سړي زړه راواوړي په احد مبارک کې چې کوم شهیدان شوي وو په هغو شهیدانو کې حضرت حمزه رضی الله عنه هم و چې د نبی علیه السلام رضعي ورور هم او تریم و او ډېر لوی قهرمان و چې جنگ ختم شو حضرت حمزه رضی الله عنه نشته نو نبی علیه السلام وویل تاسې وګورئ چې دا چیرې ده
یوه سړي ورته وویلې وایي ما د جنګ په حال کې هغه ځای کې یو لوی کمره ده، د هغه کمره په څنګ کې ولید چې ده دا الفاظ ویلې انا اسد الله و اسد رسوله، زه زمری د الله او د رسول یم، کافرانو ته ویلې. بیا یو څوک راغی دا یې شهید کړه. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام چې هغه طرف ته روان شو نو ده خو په بدر کې د ابو سفیان زوی مردار کړی و، ډېره قهرمانۍ یې کړې وې. هلته چې کفارو دی ویندلې و، نور خلک هم مسله کړي وو، چا نه پزه پرې کړې دي، چا نه غوږونه، خو د دوی وایي نهایت زیاته بې حرمتي کړې وه. حتی زړه یې په راویست، په زړه یې خولې ور ولګولې هندې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دی ولید نو زړه یې ډېر درد وکړ. وایي چې ورنږدې شو اندامو ته چې ووته د خولې نه یې چیغه ووته د پیغمبر علیه السلام. او بیا پیغمبر علیه السلام وویلې د زړه د درد نه که خدای پاک زه بیا په کفارو غالب کړم او یا چنده به مسلطوب کوم، د کفارو به او یا چنده تر ده زیات زه مسلطوب کوم، ټوټې ټوټې به کوم. او صحابه و مبارکینو یغو چې وایي د نبي علیه السلام ډېر غم ته وکته او هلته د حضرت حمزه رضی الله عنه ټوټې ټوټې وجود ته وکته، نو یغو هم دا قسم وکړ چې موږ ادارې په کفارو باندې وسبر شي داسې به ټوټې ټوټې کوو چې په دنیا کې د هغه مثال نه وي. په دغه وخت کې جبرائیل امین راغی، دا زیری راوړ چې نبی علیه السلام ته چې حضرت حمزه په اسمانو کې ملائکې اسد الله و اسد الرسول بولي، ده دلته ویلي و چې هلته اسد الله و اسد رسول بولي. بیا الله تعالی آیتونه دغه نازل کړه چې چا چې بد در سره کړي که انتقام مو اخیستو په یغومره اندازې واخلئ، زیادت به نه کوي، خو که بیا هم صبر وکړئ هغه خپل انتقام وانخلئ، دا یې تاسو دپاره خیر ده. الله د نرمي درس راکوي. ګورئ که انتقام اخلئ صرف یغومره، خو که صبر وکړي دا خیر ده. د دغې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام دا وویلې زه صبر کم انتقام بخي نه اخلم. چې مکې معظمې ته لاړ، مکه معظمه فتح شوه، په کفارو ښه قوت راغی، خو د انتقام ورځ وه. نبي علیه السلام اعلان د معافي ورته وکړ. مشرکین یې راټول کړه، بیا ورته ویلې تاسې څه خیال کوئ چې تاسې سره به څه معامله زه اوس کوم؟ دوی ورته ویلې موږ په تا ډېر ښه خیال ده، د موږ غوندې ظالم نه یې. خپل حال ورته کوي، د موږ غوندې ظالم نه یې، بد اخلاقه نه یې، د تا پلارو نیکه د نیکو اخلاقو څښتن و، ته د نیک اخلاق څښتن یې، موږ په تا ښه ګمان کوو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې انتم طلقا، ځئ آزاد یې ټول. هغه دښمنان چې مخامخ ورته ولاړو چې د ده قریبان شهیدان کړي وو، په دې تکلیفونه تیر کړي وو، صحابه مبارکین شهیدان کړي وو، لیکن د اعلان د معافي ورته وکړ. و ان عاقبتم که تاسې عذابوئ یو څوک فعاقبو، نو عذاب ورکوئ بمثل ما عوقبتم به، په مثل دغه عذاب چې تاسې ته یې درکړی، زیادت به نه کوي. ولئن صبرتم، خو قسم ده که صبر وکئ لهو خیر للصابرین، دا صبر کول خیر د صبر کوونکي ته. ولې د هغه ظلم عوض به بیا الله په جنت کې درکړي. دا چې ته په دنیا کې خپل انتقام واخلې دا به ښه وي، که د هغه په عوض کې خدای متعال په جنت کې عوض درکړي. دا غضب خوشکه نه ده چې دا قتلونه تر کېږي. نبی علیه السلام یو چا ته خوشکه ورغله، یو چا ناموجبه خبر درته وکړه، بېکاره کار یې وکړو، لایق د ویلو و، تا وسم په بر و، خو د خدای د رضا دپاره د خپله خوشکه کنترول که ودې نه ویه. په ورځ د قیامت الله تعالی د دغه انسان ته ووایي تا خپل غضب په خپل اختیار کنترول کو د ما دپاره، اوس د جنت په حورو کې ګرځه چې کومه حوره د خوښوي، صرف د دغه عمل د وجې نه هغه در کوم، هغه نورې حورې نورې، خو د دغه عمل دپاره. نبی علیه السلام یې پهلوان هغه نه ده چې خلک راڅملوي، پهلوان هغه څوک دی چې خپل نفس کنترول کړي. د خوشکې په وخت کې وسلې رسیږي، سړی ویی شي، سړی مړ کوی شي، خو چې خپل نفس کنترول کړي، اصل پهلوان دغه ده. خدای پاک موږ ته حکم کې واعفو عمن ظلم، که دی ظلم درسره کړي ته معافي ورته که. نو که صبر وکئ دا ډېر خیر دی د صابرینو دپاره. وصبرو هلته ثواب ذکر کو، اوس نو حکم کوي وصبرو، صبر کوه. وما صبرک الا بالله، نه د صبر د تا مګرم په توفیق د الله تعالی ده. ولا تحزن علیهم، مخه په کېږي په دغه کافرانو چې ولې نه مسلمانان کېږي. ولا تکو فی ضیق، او ما زړه تنګی کېږه مما یمکرون، دغه پریبونه چې دی د تا سره کوي. ولې؟ تسلي ده،
ان الله مع الذين اتقوا بشک الله تعالی ملګری ده د هغه خلکو سره چې څوک پرهیزګاري کوي د کفر نه د معاصیو نه او د الله نه ډاریږي والذین هم محسنون او الله ملګری د دغه خلکو سره چې نیکي کوونکي دي خو محسنین د معنا د احسان کې اخلاص پراته ده احسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك چې د خدای عبادت په دې اخلاص کې لکه الله تعالی چې په سترګو ویني نو دلته وایي الله دغه خلکو سره مرګره دا چې د ګناه نه ځان ساتي او په عمل کې محسنین مخلصین وي دواړه چې جمع شو چې د ګناه نه ځان وساتي او عمل کې مخلص خو د خدای دوست شو او الله د خپل دوستانو مرګره ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأزواجنا ولأصهارنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقاضي حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة خدای متعال موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي الله ټول طاعات عبادات بندگی مو په خپل دربار کې قبول وګرځي د ټولو کړو ګناهونو مو مغفرت نصیب وګرځي آینده ژوند د خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا وغواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله تعالی د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي د آفات او بلیات او مشکلاتو نه د مکسره حفاظت نصیب وګرځي د دنیا او د آخرت سعادت او د خوشحالي ژوندۍ نصیب کړي خدای پاک موږ ټول خاتمه په ایمان باندې کې الله تعالی مریضانو ته صحت کامله نصیب وګرځي خدای د چا چې څه نوع پریشانی ته په خوشحالي باندې بدل کړي د مسلمانانو په حال عمومي رحم وکړي موږ ټول مسلمانانو ته خدای د ګناهونو نه د توبې استلو توفیق نصیب وګرځي خدای د کوم ګناهونو نه چې ته ناراضه قحطي د مسلط کړي د خدای پاک دیغونه موږ ټول مسلمانانو ته د توبې استلو توفیق نصیب کړي خدای د رحم بارانونه په قدر د حاجت باندې اوره خدای د موږ مشران او کشران ټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي د تا د عظیم نعمت چې دا یو ورځ یو ساعت یو منټ د تا په دین کې په موږ باندې تیریږي خدای دغه نعمت شکرانه توفیق راته نصیب وګرځي الله تعالی ناشکری کې مو واقع کوي خدای دغه عظیم احسان د تا چې په موږ خپل کلام ته د کېنولې رب کریمه د دغه د نعمت شکر د ادایګي نه موږ عاجز خدای ته د خپل رحمت کرم معامله را سره وکړي الله طرفت العين وقلم خپل نفسو ته مسپاره د ټول خاتمه په ایمان کې د ټول د دنیا او د آخرت خوشحالي کامیابی نصیب وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين